अस्सलाम वालेकुम दोस्तानो शेरदल तकनीकी मालूमाती चैनल ता खरागलास अल्लाह ताला दे वकी د صحت او عافیت جامه زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا وات از ترانسفارمر څه ته ویل کیږي ترانسفارمر یو غیر متحرکه یعنی ساکنه برېښنایی آله ده چې د ولټ او کرنٹ اندازه ښکته پورته کوي بغیر د بدلولو د فریکوئنسي څخه سټپ اپ او سټپ ډاون ترانسفارمرونه کم ترانسفارمرونه ته ویل کیږي او کم ترانسفارمر په انډستریانو کې نصب او کنیکشن کیږي اول راځو سټپ اپ ترانسفارمر ته سټپ اپ ترانسفارمر هغه ترانسفارمر ته ویل کیږي چې د ولټیج د های کېدو او زیاتېدو لپاره په پاور پلانټونو او سب سټیشنونو کې نصب او کنیکشن کیږي چې دې ډول ترانسفارمرونو ته پاور ترانسفارمر هم ویل کیږي دوهم راځو سټپ ډاون ترانسفارمر ته سټپ ډاون ترانسفارمر عبارت د هغه ترانسفارمرو څخه دی چې په انډستریانو کمپنیانو کارخانو کې د ولټ د لو کېدو یعنی کمیدو لپاره نصب او کنیکشن کیږي او سټپ ډاون ترانسفارمر ته ډسټریبیوشن ترانسفارمر هم ویل کیږي راځو کوم ډول سرکټ بریکر په ډسټریبیوشن ترانسفارمرو کې نصب او کنیکشن کیږي په سټپ ډاون یعنی ډسټریبیوشن ترانسفارمرو کې های ولټیج سیټ ته چې د ته 11 کې ویلی وی سی بی بریکر نصب او کنیکشن کیږي او د ترانسفارمر 80 سیټ یعنی لو ولټیج سیټ ته ای سی بی بریکر نصب او کنیکشن کیږي او د ترانسفارمر ورکینګ پرنسپل چې د پراډیز موچل انډکشن دی راځو ټیپ اپ ترانسفارمر یعنی د ترانسفارمر ډولونو ته ترانسفارمر د اوټپوټ ولټیج د بیز له نظر دوه ډول دي اول سټپ اپ ترانسفارمر دوهم سټپ ډاون ترانسفارمر او ترانسفارمر د کولینګ او انسولیشن له نظر په دوه ډول دي اویل ټیپ ترانسفارمر او ډیر ټیپ ترانسفارمر چې ته ایر کول ترانسفارمر هم ویل کی او په ترانسفارمرونو کې عموما منرال اویل تیل استعمالي او دا تیل د ترانسفارمر د کویلونو حفاظت او ساتنه کوي او دا یو ترانسفارمرونه د اندازګیری لمخې په دوه ډول دي سی ټي ترانسفارمر او پی ټي ترانسفارمر او ترانسفارمر د ظرفیت له نظر په دوه ډول دي پاور ترانسفارمر او ډسټریبیوشن ترانسفارمر نو دوستانو دا وا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع تاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه السلام علیکم